express my feelings now. I'm sorry. Thank you very much. Thank you, Ji. Thank you. Thank you very much. قدرمن لیدونکو زمونږ یو بل جرنالیست ورور دلته ولاړ راځي دي سره ګپ لګو دي په خپل لګه خپل پیژنګلو کې چې ښه صحیح نوم او ښه صحیح دغه وکړي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څنګه ټیک ټاک تاسو یې؟ خیر دی. د ټول ناول خو زمونږ کتونکو ته خپل نوم او خپل ځای لګوي نه ډېر خوشحالي. جی زما نوم زرغون شاه دی او زه جیو ټي وي اسلام آباد لپاره کار کوم او هلته زه ایز ریپورټر هغې سره اټیچ یم او زما 3 کاله شوي دي جیو ټي وي سره. دلته کې چې راغلی 3 ورځې مو شوې دا 3 ورځې مو څنګه تېرې شوې؟ بس دلته خو یو خو دا دی چې بای دا لږ خاموش غوندې سټي دی دومره لکه پیښور په شانتې لکه ابټ آباد په شانتې لکه پینډۍ په شانتې دومره رش دلته نه دی څه خاموشي غوندې ده او بل شی چې موږ دلته انجوای کړی دی دا دلته هر شی organized دا صفائی دا ډسپلن دی او وی آر انجوینګ. د ټولو نه زیات دی څه داسې خوښ شو په برسل کې؟ برسل کې ټولو نه زیات خو زما دا خلک خوښ شوي دي دا ډېر ښه سمایلینګ خلک دي او هغو کې برداشت ډېر زیات دی او موږ ته پکار دي چې موږ دوی نه لرن کړو چې برداشت څنګه دی صبر څنګه دی او یو بل سره کوآپریشن څنګه دی او هر سړی خپل کار سره کار ساتي. زمونږ کتونکو ته په آخر کې څه وایي؟ خپل پښتنو ته به انشاءالله زه به دا وایم چې مونږ چې دلته راځو او بیا دې ځای نه ځو سپیشلی مونږ جرنالیست چې یو ایکسپیرینس ځان سره وړو او ایکسپیرینس هغه ده چې هغه ریفلیکټ شي زمونږ په خبرونو کې زمونږ په آرټیکلز کې زمونږ په پیکیجز کې او زمونږ په ریپورټونو کې چې څنګه هلته نظام زندګاني څنګه ده او زمونږ څنګه دی سو دیټ مونږ هلته امپروو وکړو څه بهتري راشي زمونږ په سوسایټۍ کې. ډېره مننه ډېره مننه. تھینک یو سر. قدرمنو لیدونکو زمونږ سره دا ځای وخت زمونږ یو پښتون میلاو شو چې په ډېرو ژبو هم پوهېږم راځئ د دې په تاسو سره لږ په ژبو کې هم د دې سره غږېږو چې دوی آیا کمې ژبې دې له ورځي نو راځئ دې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام جی. څنګه وروره؟ ډېر ښه یم جي تاسو څنګه یې؟ ډېره مننه. د ټولو ناول که کولی شي چې خپل ځای او خپل ځان لږ زمونږ کتونکو ته معرفي کړي. وروره زه مسید یم زمونږ په ژبه کې ورته مسید وایي د اردو والا خلک ورته محسود وایي پوه شوې که نه ډېر مشهور شوي دي نن سبا او زما مور د سوات ته نو د هغې غاړې یوسفزۍ یم او پښتون یم لکه څنګه زموږ هغې مشر یو ویلي خبره وي چې هلکه وایي 5,000 کاله مخکې پښتون یم بیا دا 1400 کاله مې کېږي وایي چې مسلمان شوی یم او دا یو 50-60 کاله مې کېږي یو پاکستانی شوی یم نو خبره دا دلته دا دی باس وکړو چې اسلام دی او دا د دې نه یریږي خلک او دا پلانې ډینګې نو مطلب خبره دا ده که نه چې زمونږ پہچان دا نه ده چې په یو شي باندې مونږ خبره ختمه کړو چې بس دقه دی او اسلام دی او په اسلام کې مونږ لکه مطلب دغه خبره ختمه کړو. وروره د هر انسان یو قوم دی که پنجابی دی که پښتون دی که سرایکی دی که بلجیکی دی که هر یو دی که نه د هغه یو قوم دی د هغه یو ژبه ده دا هم د هغه د پہچان حصه ده د هغه یو دین دی مذهب دی هغه هم د هغه پہچان حصه ده د هغه یو کار او مطلب چې څه هم د هغه هنر دی چې څه کاروبار دی که څه پیشه دی که ډاکټر دی که انجینیر دی که دکاندار دی که څه دی هغه هم د هغه پہچان حصه. کار څه کوئ؟ زما خپل بنیادي ټریننګ چې کوم شو هغه ایز ان آرکیټیکټ ټریننګ شو. زه آرکیټیکټ وم پاکستان کې ما یو 6 کاله په اسلام آباد کې لکه پریکټس کړی دی ایز ان آرکیټیکټ او هغې نه بعد زه بیا بلجیم ته راغلی وم ما دلته یو 2 ماسټرز وکړل هغې نه بعد ما پی ایچ ډي وکړه په اربن پلانینګ کې. په کومه ژبه کې دا چې په انګریزۍ کې او هغې نه بعد زه بیا لکه امریکې ته تللی وم امریکې کې زه په MIT کې وم هلته هم ما څه موده تېره کړې وه. هغې نه بعد زما اوس ریسنټلي یو کال کېږي زه واپس دلته بلجیم ته راغلی یم او دلته زه اوس وزټینګ پروفیسر یم لوون یونیورسټۍ کې. یونیورسټۍ کې پښتانه شته نور؟ نه وروره دا واحد کس درته ولاړ دی دلته مخامخه. دا خو ډېره